بسم الله الرحمن الرحیم. د قربانی د حیوان متعلق یو دا مسله چې کچیر یو چا حیوان راوستی د حلالولو د پاره پریستی یا دغه پښې ورتړلې د تړلو په وخت کې یا د غزارولو په وخت کې راڅملولو په وخت کې حیوان زور وکړي د هغه یو پښه ماته سوه یا د حیوان لکۍ ماته سوه یا یو پښتۍ ماته سوله یا د چړې سره غوږ یې څیرې سو یا پوست څیرې سو یا سترګه ووتله یا غاښ د یو شي سره وموښتی مات سو په دې ټولو صورتو کې د دغه زخمی حیوان قرباني درسته ده، په دې کې څه مشکل نسته. دویمه مسله که چیرې یو چا ثابته حیوان رانیوي په هغه کې هیڅ عیب نه و، هیڅ زخم پکې نه و، بعد کې د قرباني د اختر د قرباني څخه مخکې په هغه کې یو عیب پیدا سو، داسې عیب چې د هغه په وجه باندې قرباني کول صحیح نه وي، نو که چیرې دا سړی مالدار دی د دغه حیوان په بدله کې د بل حیوان واخلي هغه قرباني دی وکړي، او که چیرې دا سړی مسکین دی خو حیوان د اختر دپاره اخیستی دی هغه و زخمی سو د هغه زخمی او عیبجن حیوان دی حلال کې د بل حیوان اخیستلو ضرورت نسته.